السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن یکشنبه د 1403 هجري شمسي کال د هود د میاشتې 12 نیټه چې د 2025 کال د مارچ له 2 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویبپاڼې او خواله رسنیو مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. په تیرو 11 میاشتو کې د 143 میلیونه ډالرو په ارزښت تازه میوه صادره شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د روان 1403 مالي کال په 11 میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې 143 میلیونه ډالرو په ارزښت تازه میوه صادره شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیان د اخوندزاده عبدالسلام جواد ویلي چې د روان 1403 مالي کال په 11 میاشتو کې له افغانستان د شاوخوا 143 میلیونه 110,000 ډالرو په ارزښت تازه میوې صادر شوې دي. دغه په وینا دغه صادرات پاکستان، هند، متحده عربي اماراتو، چین، انګلستان، هایلند، امریکا، فرانسې، استرالیا، عراق، سعودي عربستان او کاناډا هیوادونو ته شوې دي چې شاوخوا 290,000 ټنه وزن لري. لوګر ارزي ولسوالۍ لاره د ټرافیک پر مخ پرانستل شول. د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت لري پرتې سرحدي ولسوالۍ ارزي لویه لاره د یوې اونۍ وړاندې د واورې ورښت او برف کوچونو له امله تړل شوې وه. تېره شپه د ټرافیک پر مخ بیرته پرانستل شول. د لوګر د والي وین صدیق الله صدیقي وایي د ارزي لویه لاره د ټولګټو ریاست او یو خصوصي شرکت په همکارۍ بیرته پرانستل شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې یادې ولسوالۍ ته د ولایت مقام مرستیال په ګډون یو پلاوی هم سفر کړی او لویې لارې د پرانستلو سربیره د ارزي ولسوالۍ د خلکو ستونزې هم له نږدې څېړلي او د مناسبې حل لارې چارې ورته پیدا کړې دي. هیواد کې د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکې لیږد بهیر روان دی. د صنعت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د ځمکې د لیږد بهیر دوام لري. دغه وزارت ویان مصباح الدین مستعین ویلي دی چې سرپرست حکومت د مشر د فرمان له مخې په هر ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره 1000 جریبه ځمکه ځانګړې کیږي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره په ټول هیواد کې 160,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. دغه وزارت ویان له پانګوالو او سوداګرو غواړي ځمکې وپېري او د افغانستان د پرمختګ لپاره پانګونه وکړي. کابل کې د کتابونو اونیز نندارتون جوړ شو. د اطلاعات او کلتور وزارت او د بهختیمی له لوري د روژې مبارک میاشتې په مناسبت په کابل کې د کتابونو یو اونیز نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې د څه باندې 100 خپرونکو له لوري د بېلابېلو برخو زرګونه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. هغه کتاب خپرونکي چې په دغه نندارتون کې خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي هم خوښ او راضي ښکاري. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون به تر 50 نور ورځو د لیدونکو پر مخ پرانستی وي. دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.